بیا هم سلامونه دوستانو کندهار ژوندون تلویزیون د لوبغالي خپرونې دوهمه برخه دا چې په دوهمه برخه کې موږ د کندهار ورزشي اکاډمۍ لپاره ورځو سږ کال د 1402 کال د بدني ښکلا او فټنس سیالۍ جوړې شوې دا په کال کې یو وار جوړیږي غواړو چې دغه کلاس چې په خپل وزن کې لومړی مقام د میسټر کندهار لقب ترلاسه کړی دی غواړو چې د سره لنډه د زړه خواله وکړو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جوړ یاست؟ الحمدلله. د الله باندې اوسې نوم نجیب الله جان څومره خوشاله نن؟ ولا ډیر زیاته خوشحالي احساس کوم، دونه زیاته خوشحالي احساس کوم چې په جامو کې نه ځایږم. اته میاشتې په رژیم کې ولم، په مطلب په ډایټ په پریز کې ولم. هغه د اتو میاشتو د ډایټ خواري یا د رژیم خواري یوې خواته وله، لیکن نن زما کوم مقام ترلاسه کړي د کندهار پر سټیج باندې د دې یوازینی تشویق یا دغه ځای ته برابرول چې زه به دا ځای ته رالم. په دې ځای ته زموږ په کلب کې زموږ استادان لکه عبدالمنان استاد، محمد اشرف استاد او دارنګه موږ ډاکټر صاحب لرو چې ډاکټر بلال احمد نمیږي چې دې دروس مثال خبرې په دې لاره کې زه ډېر زیات تشویق کړم. دلته په دوه پړاوونو کې سیالي وي، یو بدني ښکلا یا زیباندام او بل هم فټنس. په کومه برخه کې مو لومړی مقام ترلاسه کړی؟ په زیباندام کې په 80 کیلوګرامه کې لومړی مقام د ټوله کندهار په سطح باندې جونیور مقام ترلاسه کړی. تاسو د بولدک ولسوالۍ څخه راغلي یاست، څنګه دی په بولدک ولسوالۍ کې ورزش؟ په بولدک ولسوالۍ کې د ورزش ډېر زیات مینوال شته، د هر ارګان ده، لکه د فوټبال لوبه شول، د کرکټ لوبه شول، همدارنګه د زموږ د ارګان لوبه د زیباندام ده چې هر لوبغاړی یا هر کس وغواړي چې یو لوبې ته ځان وماند کړي یا ورځي، هغه لوبه د زړه د تله دی په ډېره زیاته مینه او په ډېره زیاته جذبه باندې. فکر مو کوئ چې تاسې به دغه لومړی مقام ترلاسه کړئ کله چې دلته راغلاست؟ یاره ما چې خپل سخت تمریناتو ته وکتل، ما چې خپلو خواریو ته وکتل، سکین خوارۍ ما وړلې یا په څنګه ایمان باندې زه په کلب کې په ورزش باندې مصروفه ولم. تقریبا په سل کې مې 80% امکانات دې ځای داولو او 60% امکانات د دې مقام د نه وړلو د په دې وجه ولو چې ما فکر کوي چې د کندهار په داخل کې ډېر ښایسته کدرونه پراته دي، نو د دې فکر پر اساس باندې مثال د خبرې دا سوچ په ذهن کې راکړي چې هغه کدرونه به زما سره د مقام وي چې هغه الحمدلله د الله سره راځي، کم محنت کم خواري ما کښلې وله هغو نن رنګ راوړي. ستاسې د لا بریا په هیله د ټولو دوستانو په نمایندګۍ زه هم مبارکي درته وایم. ډېره زیاته مننه، الله مو وساتي. ډېره زیاته دغه کپ به د زه درته راپورته کړم. بیا هم بخیر راسئ دوستانو. دا چې په کندهار کې د بدني ښکلا او فټنس سیالۍ د 1402 کال پر لار اچول شوې وې چې دا 21م پړاو سیالۍ وې په کندهار کې د میسټر کندهار د جونیور او سینیور کلاس. السلام علیکم استاد. وعلیکم السلام. جوړ یاست؟ شکر د الله په مننه، خوشاله اوسئ. د هر څه نه مخکې تبریکي درته وایم. قرباني سم، الله دې عزت وکړي. خوشاله اوسئ. څومره وخت بعد مو دغه مقام ترلاسه کړی؟ تقریبا 9 کاله مخکې راووتلم، په خپل وزن کې دوام پوزیشن ما واخیستی. بیا د 9 کاله چې تېر سوله بیا د موس راووتلم. یو کال مې دې ته آمادګي وکړله چې زه کوشش وکړم اول پوزیشن هم په خپل وزن کې د لاسه کړم، هم مستري ته مثال هڅه وکړم چې مثال مستر کندهار هم شم. نو په دې دغه کې مقابلو کې بیا د افغانستان مقابلې هم راغلې، د افغانستان مقابلې هم راغلې، حالت هم لاړم، حالت هم په خپل وزن کې دوام پوزیشن واخیستی. بیا دلته رالم، د دې مقابلې وکړلې، د دې مقابلې چې مې وکړلې د دې مې په خپل وزن کې اول پوزیشن واخیستی. بیا مستر کندهار هم راغلی. مستر کندهار په کوم کلاس کې؟ سینیور که جونیور؟ یا جونیور. څومره خوشحاله واست کله چې ستاسې نوم یاد شو؟ بس د خوشحالي یو هېڅ دونه دغه نه ورپېښ کېږي چې راحت زیات خوشحاله شولم. زه خپله بعضې شاګردانو چې ځینو شاګردانو زه سپانسر کړی یم، زه مثال په کلب کې زه ټرینر یم، سر د خلاصو په 9,000 معاش باندې یو کال آمادګي سړی نشي کولی. زه ځینو شاګردانو زه سپانسر کړی یم، مثال زما سره کومکونه کړي دي چې ما ورته ویلي دي چې زما دغونه پکار دي، هغې ما ته نه ده کړې. هغو شاګردانو چې ما مثال زړه پر درلودلی یا یو څه ما پر لیدله، داسې مثال هم راځي چې مثال نه درلودله نه شوی ورته ویلی. داسې هم راغلي وه چې مثال د بل د خولې څخه خبر شوی، د بل د خولې څخه خبر شوی چې هغه زما په فکر کې دی ولا نه لري، مګر هغه ما ته
در هغه نور زیاتې راکړي دي. نو دا قسم ملګرتیا همدغه ته وایي چې دوی سپانسر کړی. خدای دې وکړي چې دغه اتفاق په ټولو کې پیدا شي چې یو بل سره سپانسر کړو. څه کول غواړئ په راتلونکي کې؟ په راتلونکي کې چې ما سره زموږ د بدني زباندام مشر چې دی فدراسیون مشر چې دی ګلالی دی وایي د خو ویل چې مثال 3 میاشتې بعد یا 4 میاشتې بعد موږ یو مقابلې لرو چې هغه ته مثال شي انتظامات موږ مثال ورته برابر کړي دي چې شي دی هغه دی داسې ډېرې خبرې وکړلې. ما خو ورته وویل ما زه په هر صورت آماده یم هرې مقابلې ته هر ولایت ته هر ځای ته چې ته مقابلې کوې ما سره صرف دغه نه وکړه چې ما ته صرف یو سپانسر ما ته را پیدا سي. نور زه حوصله استقامت په پریز کې یو څوک 14 میاشتې په خوله یادېږي 14 میاشتې چې دی غواړي خواږه وچه ډوډۍ نه خوري نو هغه به نو دا شوک در کومه حده پورې وي هغه سربیره بیا داسې سخت تمرینات کوي. سخت تمرینات غرمه مې تمرین کوي سهار مې تمرین کوي ماخوستن مې تمرین کوي پر هر وخت مې 2 ساعته ما تمرین کوي. خدای دې وکړي چې دغه عمده ستونزه چې موجود ده په بار باندې موږ دغه ویلي دي چې دا د منځه ولاړ شي او دغه ختمه شي. بیا هم د ټولو لیدونکو په نمایندګۍ باندې دغه لومړي مقام مبارکي درته وایم. قربان سم الله دې عزت وکړي. بیا هم په خیر راسئ دوستانو. تاسې سږ کال د بدني ښکلا او فټنس په برخه کې بریاوې وینئ چې په وار سره دغه بریاوې ترسره کیږي. دا یو بریالی پلان دی چې د بدني ښکلا د فدراسیون پر لارې باندې اچول سوی و او دلته ورزشکاران وروزل سول ورزشکاران تشویق سول. دا چې د 1402 کال د 21م پړاو سیالۍ د بدني ښکلا او د فټنس. سلام علیکم. وعلیکم السلام. په خیر جوړ یاست؟ ژوندی اوسئ. خوشحاله اوسئ. امیر صاحب محترم سږ کال ورزشکاران څنګه و نسبت تیرو کلونو ته؟ والله ماشاءالله اول ځل و تقریبا د 80 څخه تر 80 نه پورې په شاوخوا تعداد د ورزشکارانو په بدني ښکلا او فټنس کې علاقمندان زیات شوي وو. ورزشکاران زیات شوي وو. تا ویل چې سټیج به د ورزشکارانو ډک و. دا چې مطلب موږ په هر کلاس کې یا په هر وزن کې 5 نفر راجلا کوو او هغو ته مثلا انعامات ورکوو. د 5 بعد بیا هغه اوټېږي. پرون تر دغه هم زیات ورزشکاران ځکه نو هغه ورزشکارانو چې علاقه یې درلودله هغه ځوانان چې د 5 څخه پوزیشن به سره 6 یا 9 ته وو هغه به د کال لپاره نو کوشش کوي چې راشي په دا رژیم کې د 5 ټاپ 5 کې راشي او دی بیا یو ښه پوزیشن یا مقام ترلاسه کړي. نو په دې اساس تاسو ولیدله چې هغه مسابقې په ښه خوشحالي او کامیابي سره پای ته ورسېدلې. که چیرې داسې ووایي چې یو د ورزشکارانو حجم زیاتېدلی او یو هم د ورزشکارانو استعدادي. سږ کال استعدادونه ستاسو په نظر څنګه وو؟ ولا تاسو هم شهیدان یاست نسبت نور کلو ته. تاسو ولیدله د افغانستان په سیالیو کې مو حتی 15 مډاله په دغه 10 کاله بیا 8 کاله موږ نه راوړي. طلا مډالونه او نقره مډالونه انو دغه رنګان د سټیج باندې تاسو د شش استعدادونه پیدا شوي وو راپورته شوي وو. ښه اندامونه پکښې کې وو. انشاءالله که دغسې کار پر وکړو کال ته به درجې پیاوړي چې موږ ولرو د افغانستان لپاره او صحیح مسابقو لپاره. دغه ورزشکاران چې لومړي مقامونه یې ترلاسه کړي دي کوم پلان لري دغه لپاره؟ د دې لپاره هر هغه ځای کې شاید موږ ډېرې لوی مسابقې ولرو ځکه د افغانستان د زیبایندان ملي فدراسیون دا د پریکړه درلودله چې د هر کلب د هر ولایت څخه 15 نفره کم تعداد باید حتمي وي چې دا یو داسې سیالیو ته باید آمادګي ونیسي چې هغه د ټول افغانستان په سطحه یو بله هغه خاص د جایزو چې هغه مشتر ته یو موټر په دغه کې ورکوي سینیر مشتر ته په جایزه کې ورکوي جونیر مشتر ته هم موټر په جایزه کې ورکوي کلاس وینرانو ته موټرسکلان چې همدغه رنګه $200-300 انعامات ورکوي. نو اوس هغه پلان پر شروع دی. په دغه شل ورځې یوه میاشت خبر راکوي شاید یا 2 میاشت 3 میاشت په بر کې ونیسي چې دوی د پلانګزاري په اساس دا بیا وګوري کوم ولایت څه آمادګي درلودلی سي. نو مزار ولایت هم ویلي چې موږ کولی چې په مزار شریف ولایت کې ونیسو یا په هرات ولایت کې سي یا به جلال آباد ولایت سي او یا به کندهار ولایت کې سي. د ولایتو څخه په یو ولایت کې انشاءالله دایریږي که چیرې موږ پوره آمادګي زموږ مشران زموږ سره همکاري وکړي شاید په کندهار ولایت کې ونیسو.
نو بس دا پلانونه چې زموږ هغه اول مقامونه چې ترلاسه کړي دي هغوی هغه ته آماده کو چې په دغه سلیق ښه وځلېږي. ډېره زیاته مننه کوم ژوندي اوسئ دوستانو. دا وه زموږ د دې ونې خپرونه. تر بیا ښې چارې.